دغه د ژوندلیک برخه ده. په همدې برخه کې د مبارزې پیل تاسو ګورئ، د مبارزې معلومات، د مبارزې د پیل نیټه. په دغه برخه کې تاسو اختیاري یاست، کولای شئ د مبارزې د پیل تاریخ ورکړئ او که درته معلومي که نه وي معلومه دغه برخه اختیاري ده، خالي هم پرېښودلی شئ. بله برخه د په کومو عملیاتو کې ګډون کړی وو انتخاب یې کړئ. مثلا هر کال به د اسلامي امارت لخوا تر یوه نامه لاندې عملیات اعلانېدل، نو یاد شهید په کوم عملیاتو کې ګډون کړی وو. مثلا شهید زرکوي په الفتح عملیاتو کې ګډون کړی وو، منصوري عملیاتو کې ګډون کړی وو او په عمري عملیاتو کې ګډون کړی وو. نو دغه درې عملیاتو کې شهید زرکوي ګډون کړی ده، دغه درې عملیات زه دلته انتخابوم. په کومو ساحو کې جهاد کړی ده، دغه برخه هم اختیاري ده، خو د دې په خاطر چې د یاد شهید معلومات لا تکمیل وي، نو تاسو په کومو ساحو کې چې د خپل جهادي فعالیت کړی وي هغه دلته ولیکئ. دا چې شهید زرکوي خپل جهادي فعالیت په پکتیکا ولایت کې کړی، نو زه راځم دلته پکتیکا لیکم. بله برخه قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ هغه د ژوندلیک او یاداښتونه دي. د دې شهید دغه ژوندلیک د دې له پیدایښت څخه را پیل بیا د شهادت تر وخته پورې دغه ژوندلیک باید تاسو مخکې له ځانه سره یاداشت کړئ، ولیکئ او په نوټ کې له ځانه سره وساتئ او بیا یې راواخلئ، په دغه برخه کې ځای په ځای کړئ. خو یوه یادونه باید درته وکړم، دغه ژوندلیک باید له 1000 حروفو نه کم نه وي، ځکه دا یو تاریخ ده، نو د دې په خاطر دغه حروف ورکول شوي دي. نو 1000 حروف دومره زیات هم نه دي، خو د دې له پیدایښت څخه پیل بیا زده کړي او جهادي بهیر او بیا شهادت، نو دا باید له 1000 حروفو څخه کم نه وي. نو مخکې ما د شهید زرکوي دغه معلومات له ځانه سره یاداشت کړي دي، زه هغه معلومات راخلم. دا معلومات د شهید زرکوي د جهادي ژوندلیک معلومات ما له ځانه سره مخکې ثبت کړي وو، اوس راځم په دې برخه کې یوازې ځای پر ځای کوم. کله چې دا معلومات ځای پر ځای کړه، نو بل آپشن موږ ته راځي یا بله برخه موږ تاسو ته راځي، هغه د یاداښتونو او خاطرو برخه. دا که چېرته دغه شهید له تاسو سره کوم یاداښتونه موجود وي، کوم خاطرې موجودې وي، نو کولی شئ هغه خاطرې او یاداښتونه په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي خاطرې شته، نو دا خاطرې ما له مخکې له ځانه سره یاداشت کړي دي، نو زه هغه خاطرې راخلم او یاداښتونه یې راخلم، په همدې برخه کې ځای پر ځای کوم. تاسو هم کولی شئ کوم شهید ثبتوئ دغه معلومات مخکې له ځانه سره ثبت کړئ، نوټ یې کړئ، بیا یې د شهید د ثبتولو په وخت کې ورنه استفاده وکړئ. وصیت، دا چې له ما سره د شهید زرکوي کوم وصیت نشته، نو دغه برخه زه سپینه پرېږدم. دا تاسو هم کله چېرته د شهید وصیت در سره وي کولی شئ په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ، او که نه نو دا بیا تاسو خانه خالي پرېښودلی شئ. بله برخه دلته تا ته جالب څه لنډ یې ولیکه. هر هغه څوک چې د دې شهید معلومات ثبتوي، که چېرته د شهید یو تر ټولو جالب څه له ده سره موجود کولی شي هغه دلته ځای پر ځای کړي. دا چې له ما سره د شهید زرکوي ډېرې خاطرې وي، خو زه یوه لنډه خاطره هغه ثبتومه. هغه دا ده چې شهید زرکوي له ما سره د یو شهید زرکوي خاطره دا ده چې کله به هم زه سره مخامخ کېدلم، نو دی به تل مسکی و، د ده په شونډو به مسکا وه. همدغه خاطره له ما سره لنډه خو ډېره جالبه او په زړه پورې خاطره وه. اوس راځم په بله برخه باندې کلیک کوم چې بلې برخې ته لاړ شم.